ننګرهار کې یو شمېر موټر چلونکي د امیرالمؤمنین حفظه الله د هغه حکم هرکلی کوي چې له مخې د نقلیه وسایطو د جواز سیرونو باخداري برخه کې ځانګړی معافیت منظور شوی. یو تن موټر چلونکی وایي کوم ګاډي چې د دوی اسنادونه باقیداري دي او د دوی ته تخفیف اعلان شوی دی، موږ له دولت له مشرانو څخه مننه کوو چې په ولس باندې د دوی رحم او کرم دی او موټر چلونکو څخه هم هیله کوو چې د دولت د قانون مطابق خپل هغه کړنې ترسره کړي. دغه راز یو بل موټر چلونکی دغه معافیت موټر لرونکو ته یو ښه چانس بولي چې اسنادونه پاک او قانوني کړي. لکه ترافیکو مدیریت لخوا نه چې کوم پیشنهاد راغلی لکه د موټر چلونکو دپاره موږ منندوی یو د حکومت نه او دا ټول ډریورانو ته یو ښه چانس دی چې دوی ته ګټه واخلي. مثلا د ننګرهار امنیه قومندانې ویان وایي مشرانو د خپل شفقت او ولس باندې د مهربانۍ له مخې د نقلیه وسایطو جواز سیرونو باخدارۍ برخه کې په 3 کټګوریو کې معافیت منظور کړی چې موټر چلونکي باید ورڅخه اعظمي استفاده وکړي. د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي هدایت پر اساس باندې ټول هغه موټرونه چې جواز سیرونه باقیداري ولري هغه ته ځانګړي معافیت په نظر کې نیول شوی ده. ټول هغه وسایط چې 1994 پورې باقیداري لري دغه لپاره 90% معافیت او د 1994 نه تر 1990 پورې 80% معافیت او د 1990 نه تر 1901 پورې 80% معافیت په نظر کې نیول شوی ده. له همدې امله د ټولو هغو موټر لرونکو چې موټرې باخداري ولري غوښتنه کیږي چې ترافیکو مدیریت ته د مراجعه وکړي ځکه له یاد فرصت وروسته به قانوني چلند له استثنا پرته عملي کیږي.